عبدالله ابن حرام رضی الله عنه په خپل جابر رضی الله عنه د خپل پلار واقعه بیانوي په صحیح بخاری کې دا روایت دی. وی په سباله منګه د احد میدان ته کوزیدو د شپې وی زما پلار زره وختم وی ما ته وی چې زویا او مشر سره د عمر نم وی ما ته وی چې زویا زه خو راغلم د دین د دفاع لپاره او د پیغمبر د دفاع لپاره خو ښکاري دي چې زه به په هغه ورنو کسانو کې وجلی کېږم چې زه لاړ شم نو په دې دنیا کې ستا نه زیات ما ته څوک عزتمن نشتی سوای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دغه یو زوی او د هغه نور ټول لونه وي. وان علی دینا په ما باندې قرضه ډېره لري نو ته به دا قرضه ختمه کړې او د خویندو به خیر ساتي. دیسی مؤمنان کم مور به دیسی بچی راوړي چې هغه سره د قرضو سره د لونو او سره د دې چې یو زوی د هغه ځان قرباني د الله په لار کې مور دیسی بچی د قیامت پورې نشي راوړي. عبدالله ابن حرام خپل زوی ته وی جابر وی ما ته وی چې په ما باندې قرضه ده ان علی دینا په ما باندې قرضه ده، دا قرضه به ختمه کړي او د خپل خویندو به خیر ساتي. وی چې سحر شو او ډله د مؤمنانو او ډله د مشرکانو یو بل ته مخامخ شو او دوی په یو بل کې ورننوتو ما ورته کتو د خپل پلار ته فکان اول قتیل اولنی انسان چې وجلی شي جابر رضی الله عنه فکان اول قتیل اولنی انسان چې په دې جنگ کې وجلی شوی هغه زما پلار او بیا چې کله خو رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ په اخره کې نو بل کسي سره مخ ځکه چې شهیدان ډیرو رسول صلی الله علیه وسلم سره یو بل کسوم خخ کو په قبر کې خو زما په دې باندې زړه نو خوشاله چې زما د پلار سره په قبر کې یو بل څوک فاستخرجته بعد 6 اشهر شپږ میاشتې بعد بیا لاړم د پلار قبر له پلار مې تر وېست زه ته په الله قسم خورم بالکل قشن تازه پروت صرف معمولی تبدیلی پکې راغلی و هنیه معمولی فی اذنه دا لږ غوږی چې د خوري شوی دا لږ معمولی غوږی خوري شوی نور جسم دا بالکل تازه و برابر او بیا مې ځان له قبر کې وخخ په یو بل روایت کې راځي دم په صحیح بخاری کې جابر رضی الله عنه وی کله چې زما پلار شهید کړي شو او په دې مخ باندې کپڑا پرته و د جنگ په اخره کې وی ما به دا کپڑا دغه د مخ نو چتول او جړل به بیا به مې دا مخ پټ کو بیا به مې چې تک بیا په جړای شم بیا مې پټ کو رسول صلی الله علیه وسلم ما تسونه منه نه کړ بیا زما ترور له فاطمه هغه په جړا شو رسول سموتی تبکین او لا تبکین کته جاړي او کنه جاړي حزین ملائک راغلي دي او په دې عبد الله ابن حرام باندې سورې جوړ کړي په صحیح بخاری کې دا روایت یو بل روایت کې راځي جابر رضی الله عنه وی کله چې موږ د غزا نه واپس روان وو موږ خپل پلار ته شهید خخ نو یې واپس روانو خپوم او رسول صلی الله علیه وسلم یا جابر مالی اراک منکسرا جابر ولي طبيعت خراب موت یا رسول الله استشهد ابي زما پلار به شهید کړي شو دویمه مسله ده وترک عیالا شاته جنکی پرې خو دي عمر د کم
او درېمه دا چې ودی نن قرضې ډېره زیاته پرېښودله شاته. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې افلا ابشرک بما لقي الله به اباک، زیره دل در نه کوم چې څنګه ستا پلار د الله سره ملو شي. وی ما ورته چې بله یا رسول الله زیره راک. وی چې ما کلم الله احدا قط الا من وراء حجاب، الله د چا سره ډاری خبرې نه دي کړي، کړي دې پردې نه اخوې کړي. وان الله احيا اباك فكلمه كفاحا، والله ستا پلار را ژوندی کړی او ډاری خبرې ورسره کړي. او دا ورته ویلي چې یا عبدي تمنى علي اعطك، څه ارمان کې چې درکړم دله، څه غواړي چې هغه درکړم. وی ستا پلار ورته وی چې یا ربي تحييني فاقتل فيك، وی بیا مې ژوندی که دنیا ته مې ولېږي چې بیا شهید شي. الله ورته وی انه قد سبق مني انهم الیها لا یرجعون، زما فیصله ده چې کله انسان مړ شي د دنیا نه لاړ شي واپس بیا دنیا ته نه ځي. بیا ورته الله وی څه وغواړه هغه هم دقه وغوښتو، بیا ورته الله وی څه وغواړه هغه هم دقه وغوښتو. الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، لکه خلک چې الله په لار کې وجلې شوي دي دوی ته د عام مړو په شان مړي مه ګڼئ، بل احیاء عند ربهم يرزقون، ژوندي دي د الله په نزد دوی ته رزق ملوي. فرحين بما آتاهم الله من فضله، خوشحاله دي په هغه څه چې الله ورله ورکړي. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه، او کوم چې شاته پاتې شوي د هغوی له زیری ورکړي. او دا ارمان کوي چې دوی هم شهیدان شوي کوم چې شاته پاتې دي. او دا خبره کوي الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، چې نشتی سیره په هغوی باندې او نه څه غم پېښ دي. امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړی او ښه صحیح سند دی. هله د جابر رضی الله عنه زړه لږ ټکور شو، رسول صلی الله علیه وسلم ورته خبر وکړه، الله ایتونه نازل کړو او په هغې کې ورته الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړه چې دا کوم چې وجلی شوي دي د الله په لار کې د عام مړي نه دي بلکې دوی ژوندي دي، دوی خوشحاله دي. نو بیا جابر رضی الله عنه چې دی واده وکړو د یو مشرې ښځې سره، حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی، وی رسول الله واده مې وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې کونډه دې وکړه که نه پیغله؟ وی نه کونډه مې کړې یا رسول. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې پیغله جنۍ به دې کړې وې ته به ورسره خوشحاله وي، هغه به سره خوشحاله وي. رسول الله ما دې خویندو له کړې. بیا به د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وښوه، بس دعاګانې ورته وښوې. هغه ټوله قرضه الله سبحانه وتعالی د هغه د پلار ختمه کړه او د هغه په ژوند کې الله برکتونه واچول. دا مؤمنان دي چې الله یې صفت کړی په قرآن کې، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله إذا سړي دي نه تجارتونو منع کړي دي، نه بچو منع کړي دي، نه ښځې منع کړي دي، نه دنیا منع کړي د الله د یادولو نه. وجه څه ده؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله یریږي د هغه ورځې نه چې په هغه ورځ به دا سترګې ګډې وړي شي، زړونه به ګډوډ شي او د مرۍ ته به رارسي. د هغه ورځې نه یریږي ځکه یې د قربانیانې